السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو یو دوه درې خبرې درته کومه که تاسو په یقین وکړئ نو ښه به وي. نو صرف د سوشل میډیا د یو څو ویورز او د یو څو فالوورزو دپاره او لایکسو دپاره مه تنګوئ، د الله خاطر وکړئ یار. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ماستر علي حیدر کوم ویډیو چې وایرل شوې ده د هغې نه پس چې په سوشل میډیا کومه شیر کیږي په آیمو چې هغې کمې خبرې کړې دي او د هغې نه پس زموږ د پښتنو کوم ریاکشن چې دی هغه به هم تاسو کتلی وي. ضمیر خان ضمیر صاحب په دې حق باندې یو شعر عوامو ته ډالۍ کړی دی. د عوامو نه دا غوښتنه کوي چې آیا داسې قسمه حرکتونه مه کوئ. نو هغه شعر د سره پیله واورئ چې عوامو ته څه پیغام ورکوي. نو د هغې نه پس بیا راځو او خبره پرې کوو. د خبرې کوه چغې به نه وخې، زه شور نه منم او زما د زوره د خدای مه خبروه. زه د کمسل سړي زور نه منم، بچی خبره مې په غور واوره، بې حرمتي د پلار او مور نه منم. نو دا و ضمیر خان ضمیر کم چې عوامو ته ویل چې آیا په سړیتوب باندې کینئ او داسې قیسونه نور قلار شي. که مونږ وګورو صرف ماسټر علي حیدر دا نه دی، د دې نه مخکې هم اسمه اخلاص شوه، هغې نه مخکې نوره احساس چې کم ده د هغې یو څو پکچر او د هغې کومه قیصه چې وایرل شوې وه د هغې نه پس چې بیا سید ولی شاه راغی او د هغې کوم واده کولو اعلان چې یې وکړو. د دې نه اوس که مونږ په دې وخت کې وګورو د عامر لیاقت ویډیو هغه هم په پاکستان کې ډېرې په ټاپ باندې روانې دي او هغه هم چلیږي. د هغې کومه ښځه چې د هغې هغه سوشل میډیا باندې ریلیز کړي دي او خلک چې کوم دی هغه دبادب دا په وټساپ ګروپونو کې په فیسبوک او میسنجر په دې قسمه سوشل میډیا باندې هغه شیر کوي. نو اوس چې کوم دی بله ورځ یعنی پرون چې کوم دی دا قسمه ویډیو د ماسټر علي حیدر هغه راغلی ده چې هغه هم په ګروپونو کې شیر کیږي. داسې په آیمو باندې هغې د چا سره خبرې کړي دي او هغې کې چې کوم دی ځان یې ښودلی دی داسې قسمه. خو ماسټر علي حیدر چې کوم دی په دې حقله باندې بیان هم ورکړی دی. په هغې کې هغه وایي چې دا کوم الزامات چې په ما لګېدلي دي کومه ویډیو چې دا په دې کې هیڅ قسمه حقیقت نشته. دا ویډیو چې کوم دی هغه پیک ریکارډ شوی ده او په ما پسې هغه راتپلې ده. نو زمونږ چې کوم دی ټول پښتنو ته دا یو ریکویسټ دی چې آیا داسې قسمه ویډیو هغه تاسو مه شیر کوئ. داسې کس چې کوم دی زمونږ خاص کر زمونږ پښتانه ورونه چې کوم دي او زمونږ پښتانه کوم فنکاران چې دي هغه داسې شرمول نه دي کول پکار. یعنی که یو پښتون هغه یو پښتون شرموین دا د یو پښتون بېعزتي ده. که اسمه اخلاص شرمیږي زمونږ د پښتنو خور ده نو زمونږ د پښتنو بېعزتي پې کېږي. نورې دنیا ته چې کوم میسج تیزي نو هغه هم زمونږ میسج ځي مونږ پې کوم دی هغه بدې ښکارو. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ په اخره کې بیا کوم چې داسې قسمه ویډیو هغه مه شیر کوئ. چې ویډیو وایرل شوه بس انسان دی غلطي تې کېږي یا داسې قصې کېږي وایرل شوه بس په خپل ځای پرېږدئ. نو برای مهرباني اخره کې بیا هم چې داسې قسمه ویډیو هغه نور او داسې پوسټونه هغه مه کوئ. نو امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.